سلامونه احترامات هیله لري چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو د څه وخت راځي زه ګورم چې ډېری افغانان دوی دلته جریمې خوري او هغه جریمې دوی په وخت باندې نه یې ورکړي، نو نه یې جمع کړي او دا زیاتې شوي. حتی ما داسې ملګري ولیدل چې 4,000 ته رسېدلي، 3,000 3,500 ته رسېدلي او دوی اوس ګرځي چې دغه جریمې څنګه راکامې کړي، څه وکړي. ځکه دا ډېرې زیاتې روپۍ دي، 4,000 3,000 یورو تاسو نه تګ دا ډېر زیات سخته خبره ده. ګټل ډېر زیات سخت دي او بیا داسې په یو وار باندې تګ هم ډېره سخته او ډېره مشکله خبره ده. نو زما د دې ویډیو مقصد دا دی چې زه تاسو دا خبره په ذهن کې راوړم چې هر کله تاسو جریمه شئ، تاسو دغه جریمه باید په وخت باندې جمع کړئ، تاسو یې ورکړئ. هېڅ داسې لار نشته چې تاسو دغه پیسې راکمې کړئ یا یې تاسو بیخي ختمې کړئ. هر کله چې تاسو فرانسې ته راشئ، تاسو اسناد واخلئ او تاسو کار کوئ، او هر کله چې تاسو جریمه کیږئ، هغه که د هر څه جریمه تاسو مجبور او مکلف یې چې هغه جریمه تاسو جمع کړئ. نو دې دپاره تاسو دا مه ایساروئ. ډېری ملګري دې دپاره ایساروي چې زه به دې دپاره څه غم وخورم، زه به دې دپاره څه لار پیدا کړم. دوی نن یوه میاشت بله میاشت او دغسې هره میاشت وخت په وخت باندې دغه پیسې دغه جریمې زیاتېږي او بیا یو ځای ته ورسېږي چې هغه بیا دوی دپاره جمع کول ډېر سخت کار دی. اوس هم دغه ملګري په دې تب تلاش کې دي چې څنګه دغه جریمې موږ ختمې کړو یا څنګه راکمې کړو. دې دپاره هېڅ لار نشته. هو یوه لار شته چې دغه جریمې تاسو په قسطونو باندې کوئ، کمې کوئ، مثال 100 یا 200 یورو د میاشت تاسو ورکوئ. دغه امکان لري. ولې دا امکان نه لري چې هغه جریمې د مکمل ختمې شي یا تاسو ته د راکمې شي یا تاسو سره دې کې د کم رعایت وشي؟ نه. یو ځل چې تاسو جریمه وخوړله بیا به تاسو په هر حالت کې جمع کوئ. که تاسو نه جمع کوئ، وخت تېرېدو سره دا تاسو پسې پیسې زیاتېږي. داسې هېڅ لار نشته چې دا تاسو ختمې کړئ. نو بهتره خبره دا ده چې هر کله تاسو جریمه وخورئ، کوشش وکړئ په خپل وخت باندې دغه جریمه جمع کړئ. وروسته اول یو که آخر دغه پیسې به تاسو نه اخلي، خو که چېرې آخر شي، وروسته شي، تاسو پسې به دغه پیسې ډبلې شي، بلکې 3 ځله 4 ځله 10 ځله به شي. نو هغې نه ښه خبره دا ده چې په خپل وخت دغه پیسې تاسو جمع کړئ. زما د دې ویډیو مقصد هم دا و، صرف چې ډېري داسې ملګري دي چې دوی دا کار بیخي شاته اچولی او بیخي دومره توجه نه ورکوي، اهمیت نه ورکوي. دوی وایي چې زه به وخت تېرېدو سره به کومه لار پیدا شي او زه به دغه پیسې جمع نه کړم یا به کمې کړم. ولې دا صرف او صرف ځان ته مشکل جوړول دي، صرف او صرف تاسو پیسې نورې هم تاسو باندې جریمه زیاتېږي. نو د انتظار کولو دغه خبره شاته اچول دا هېڅ فایده نه لري. ښه خبره دا ده چې په خپل وخت دغه جریمې تاسو جمع کړئ. مننه. که تاسو کومه پوښتنه لرئ، خپله پوښتنه دلته په یوټیوب چینل په ویډیو سیکشن کې تاسو پرېښودلی شئ، په کمنټ سیکشن کې وبښئ او انشاءالله په خپل وخت به ستاسو پوښتنې زه تاسو ته جواب درکوم. همدومره ویډیو په مخه مو ښه.